سلام دوستانو، نن به د ملا د عملیاتو نه وروسته د انسان افوند په اړه خبرې وکړو چې څنګه یې مخنیوي وکړو او څنګه یې درملنه وکړو. عموماً موږ وینو چې د ملا د عملیاتو نه وروسته د انسان کچهتې په ښه جراحي مرکزونو کې هم شاوخوا 0.5% نه تر 3% پورې وي. انسان د ملا د عملیاتو نه وروسته یو بدبخته پیښه ده چې رامنځته کیږي. په نورمال ډول انسان یا د پوستکي انسان یا د پوستکي لاندې انسان کېدای شي چې موږ استهی انسان بولو، یا دا کېدای شي ژور انسان وي چې عضلاتو فاشیا یا حتی هډوکو ته خپرېږي، یا دا کېدای شي د ارګان یا فضا انسان وي چې په پای کې ډیسک یا فقرات یا د اپیډورال ځای پکې شامل وي. تر ټولو عام ارګانیزم چې د انسان لامل کېږي سټیفیلوکوکس اوریوس دی. اوس راځئ چې په دې اړه وغږیږو چې ولې د انسان په حقیقت کې پیښیږي. په اصل کې ځینې وختونه دا د جې چاپیریال پورې اړه لري او ځینې وختونه د ناروغ عوامل شتون لري. کله چې موږ د ناروغ د عواملو خبره کوو نو دلته څو عوامل دي لکه شکر، ډایبیټس یو له هغو څخه دی. انسان په چاغو ناروغانو کې زیات لیدل کیږي، یا په هغو ناروغانو کې چې د کوم دلیل له امله سټیروید کارولې وي، یا هغه کسان چې کمزوري تغذیه لري، یا هغه کسان چې له اوږدې مودې راهیسې سګرټ څښي. کله چې موږ د جراحي اړوند عواملو خبره کوو دا کېدای شي د اوږدې جراحي مودې له امله وي، یا د زیاتې وینې له لاسه ورکولو له امله، یا د عملیاتو وروسته ډرین هم د انسان یوه احتمالي سرچینه کېدای شي. د انسان کچه هم په ریویژن جراحي کې یا کله چې موږ څو کچه وسایل لږ لوړه وي، نو کله چې ناروغان زموږ ته د بریالي ملا جراحۍ لپاره راځي موږ باید په ټولو برخو کې کار وکړو. د ناروغ له اړخه موږ له ناروغ څخه غواړو چې خپل شکر ښه کنټرول کړي. که ناروغ چاغ وي موږ ترې غواړو چې که امکان ولري وزن کم کړي. معمولاً موږ جراحي نه مخکې له 3 تر 5 ورځو پورې سټیرویډونه بندو او همداراز د جراحي نه وروسته هم د یوې ټاکلې مودې لپاره بند ساتو. موږ د یحت او ډزه ټیسټونه د زخم د کلتور نمونې اخلو تر څو وګورو چې ناروغ کوم احتمالي انسان لري که نه. همداراز موږ د ادرار د لارې انسان ټیسټ کوو تر څو معلومه کړو چې ناروغ د ادرار انسان لري که نه. همداراز د جراحي نه مخکې د انسان د کچې د کمولو لپاره موږ ځانګړي ضد عفوني مواد او انټي سپټیکونه لکه کلوریکسیدین کارو تر څو د انسان چانسونه کم او د عملیاتو ساحه پاکه وساتو. همداراز موږ د هر ناروغ لپاره یو ځل کارېدونکي پردې کارو تر څو د انسان یا د انسان د انتقال چانسونه ډیر کم شي. موږ د انټي بیوټیکو په کارولو کې هم ډیر جدي یو. نو موږ یو دوزه ورکوو. د چاقو وهلو نه 3 تر 6 دقیقو مخکې یو دوزه کله چې ناروغ بسته شي او د عملیاتو نه وروسته 3 تر 5 ورځو پورې د اړتیا سره سم انټي بیوټیکونه دوام ورکوو. دا ټول اقدامات د ملا د عملیاتو کې د انسان کچه راټیټوي. خو ځینې وختونه د بدمرغه دلایلو یا بدمرغه شرایطو له امله انسان رامنځته کېدای شي. که چیرې انسان رامنځته شي نو غوره ده چې ژر تر ژره پاملرنه وشي. معمولا موږ د انسان د لیدلو لپاره په برعکس حقش تکیه کوو. موږ هڅه کوو چې ژر تر ژره حل کړو. دا د پاکولو له لارې کېدای شي. د زخم پاکول د پاکولو پروسه ده چې په هغه کې موږ زخم پاکو یا د انسان څخه زخم پاکو. موږ درین 1-2 ټول چټل وینه، مردار مواد یا هر څه چې هلته تیریږي بهر شي تر څو د انسان سرچینه له منځه یوسو. همداراز موږ له ناروغ څخه غواړو چې د شکرې جدي کنټرول وکړي. زموږ ډاکټران اندوکرینولوژیست او د شکرې متخصصین په دې پروسه کې له ناروغ سره مرسته کوي. موږ له ناروغ څخه غواړو چې سګرټ پرېږدي. موږ له ناروغ څخه غواړو چې لوړ غذایي ارزښت لرونکي خواړه په ځانګړي ډول پروټین لرونکي خواړه وخوري. او موږ منظم د زخم معاینه او پانسمان کوو او مناسب انټي بیوټیکونه ورکوو څو انسان ته پاملرنه وشي. نو که تاسو د ملا د عملیاتو وروسته له انسان څخه زوریږئ دا بیشکه یو بدبخته پیښه ده، خو دا کنټرول کېدای شي.
نو اندېښنه مه کوئ، خپل د ملا جراح ته مراجعه وکړئ او هر څه چې هغه تاسو ته د غوره درملنې لپاره مشوره درکوي هماغه وکړئ. انشاء الله له دې امتحان څخه به خلاص شئ او ستاسو د ملا عملیات به بریالي شي. مننه.